کریم چا راوړی د الله طرف نه؟ جبريل علیہ السلام کنه. جبريل د دې قرآن د راوړو د لاسه په ټولو ملایکو کې غوره دی. په چا یې راوړی؟ په پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم کنه. په ټولو پیغمبرانو کې غوره پیغمبر دی. په کومه ځمکه ابتدا شوي ده نازل؟ مکه کې. په ځمکو کې دا مکه ټول نه غوره ده. بیا په هغې پسې مدینه ده، مدینه ټول نه غوره ده. په کومه میاشت کې نازل شوی دی؟ په رمضان کې. رمضان په ټولو میاشتو کې غوره ده. په رمضان کې په کومه شپه کې؟ لیلة القدر شپه. دا بیا په ټولو شپو کې غوره شپه ده. د چا چې د دې قرآن سره څه قسمه ربط هم راغلی دی هغه غوره شوی دی. هر مخلوق چې د قرآن سره څه نه څه کنیکشن یا څه ربط راغلی دی الله هغه اوچت کړی دی، عزت یې وله ورکړی دی. تاسو دې ته سوچ وکړئ، جبریل علیه السلام، پیغمبر صلی الله علیه وسلم، مکه، مدینه، رمضان میاشت، لیلة القدر شپه، دا ټول د غوروالی دا د الله د کلام د لاسه دی.